اول احتجاج نه دی، دلته مخکې هم ډېرې داسې واقعې سوي او نن بیا هغه رقم زموږ د یو ورور جنازه دلته پرته ده چې دا پولیسو والا په پیر باندې په ډزو باندې ویشتلی دی او دی په شهادت رسولی دی. دلته بنیادي خبره دا ده چې دا وخت دا خلکو ته انصاف نه میلاویږي، نو ځکه دوی خپل د دې نازولي شهید جنازه راخستې ده، د ګورنر اوس تر مخ ناست دي، انصاف غواړي او د پولیسو افسران یا دلته نام نهاد هغه د حکومت ذمواران دلته راځي دغه خلکو ته د درواغو تسلیانې ورکوي. ګای ورته وایي چې دا په اکسیډنټ دغه هلک کړی دی، په اکسیډنټ کې وژل سوی دی. ګای بله خبره ورته کوي چې پولیسو والا لاس ورکړي هغه نه درېدی. دا ټولې درواغجنې منصوبې دي. بنیادي خبره دا ده ټول دلته ناست خلک یا پر سوشل میډیا چې څوک دا خبره اوري، د دې ملک آئین څه وایي؟ د دې ملک آئین دا وایي که یو چا هر څومره غټ جرم کړی وي، قتل یې کړی وي، بمان یې راخیستي وي، اسلحه یې راخیستې وي، هیڅ چاته دا اجازت نشته چې دی به پر هغه باندې فایر کوي، په ډزو باندې به یې وژني، ته به یې ګرفتاره کوې، عدالتو ته به هستې، عدالت به بیا پر ده باندې هغه جرم ثابتوي او د دې ملک د آئین مطابق به دته سزا ورکوي. موږ دلته پوښتنه دا کوو چې دا د 5 ګریډه سپایان چې دلته یې مخان تړلي پر دا چوکو باندې ولاړ وي، دوی ته دا اختیار چا ورکړی دی چې ته دلته سرعام نه پوښتنه کوې، بس بیا ته توپنچې راباسې، ډزې کوې، د خلکو نازولې وژنې. دا به در څو پورې وي؟ عزیزانو نورې خبرې نه اوږدوو. هر سړی چې دلته ناست دی په دې ټولو شیانو باندې سر خلاص دی چې دا څوک کوي او پر دې خلکو باندې د چا لاسونه پراته دي. که موږ چیرې د دې مخنیوی کوو دا به ټول خلک راوځي، دا د کوټې ښار ټول ښاریان به راوځي او هر سړی به د ځان سره دا فیصله کوي چې دا یې زما ورور وژلی دی یا زما بچی وژلی دی، په دې شهید به هغومرې خوا به دی، بیا دا سلسله درېدلی سي. که چیرې موږ نن هم پر دا کیسه باندې خاموشه پاته کیږو، د دې مطلب دا دی چې موږ دلته د یو بل ځوان جنازې ته هم لاره جوړوو چې تاسو یو بل هم ووژنئ. او که موږ چیرې نن پر دا واقعه باندې سټینډ واخیستی ودرېدو، بیا به د چا په پلار کې هم دومره جرأت نه وي چې دی به دلته یو پښتون یا هسې دلته یو مظلومه انسان څوک په ډزو باندې ولي. دا به تر څو پورې روان وي؟ موږ پوښتنه دا کوو چې دلته په دا ښار کې پر هر چوک باندې دماکې سوي دي، دهشتګردي سوې ده، ټارګټ کیلینګ سوی دی، دلته هره ورځ غلاوې کیږي. ته چې دومره یاغر چې دلته عام مظلومه خلک په توپنچو باندې ولې، نو ته پر هغه ټیم باندې چیرې چې خلکو بمونه راخیستي دلته یې پټاوي او په سواو انسانان پکې مړه کیږي، هلته ته چیرې یې؟ هلته بیا ستا دا کرامات چیرې چې دلته سرعام غلاوې کیږي، هلته ته چیرې یې؟ خو یا عزیزانو دا یې یوازې دغه منصوبه روانه کړې ده. دا منصوبه مخکې په کراچي کې روانه وله، د کراچي ټول پولیس ګزاره پر دغه کیسه باندې وله چې پښتانه به یې نیول، بیا به یې پښتنو ته ویل چې 50,000 او لک روپۍ راوړه، 15 لکه روپۍ راوړه، چې چا به ورکړلې هغه به یې پرېښوئ، چې چا به نه ورکولې هغه به یې بله ورځ وویشتی، بیا به په اخبار کې درواغجن بیانونه ولګول چې دا د پولیسو په مقابله کې مړ سوی دی، دا خو په پلانکۍ واقعه کې مولوي سولو، هغه د پولیس صاحب به یو ترکي هم وسوله، یو ګل به بل ور ولګېدی او یو پښتانه ته به یې جنازه هم په لاس ورکړله. اوس هایه زموږ د کوټې پولیسو هم دا د کراچي د پولیسو دنده شروع کړې ده. نو وروره موږ د دې ویډیو په توسط باندې د ټولې کوټې ښاریانو څخه دا اپیل کوو، د ټولو سیاسي پارټیانو د کارکنانو څخه دا اپیل کوو، د ذموارانو څخه دا اپیل کوو چې دلته د ګورنر اوس تر مخ درنه ناسته ده، ټول تاسو ځانونه راورسوئ. که نن موږ دا ورور یوازې ایله کړو، بیا سبا بل سړی دا همت نه کوي، بس هر سړی به بیا دلته خپله جنازه اخلي، قبر ته به سپاري، بیا به څوک غږ نه پورته کوي. موږ دغه ورور ته آفرین وایو، دوی ډېر غټ همت کړی دی چې راوتلی دي، دلته د انصاف طلبګاره دي، د انصاف دپاره دوی دلته دا پرلت والی دی. نو دا زموږ د ټولو ذمواري جوړېږي چې دلته دا ورور یوازې نه پرېږدو، د ده تر څنګ کښېنو چې تر څو موږ دته انصاف نه یې غوښتلی. او د دوی مطالبه دا ده چې زموږ د ورور
د قاتلانو خلاف د اف آی آر درج سي او هغه اف آی آر د زموږ د مرضی مطابق درج سي حقایق دې پکې درج سي چې چا دی وژلی دی د هغو نومان دې پکې ولیکل سي او د هغو خلاف د کاروایي وسي بیا موږ دا شهید اخلو. نو دا ډیره سمپله مطالبه ده. موږ د دغه نام نهاد حکومت پر چوکیانو چې ناست دي د دوی سم دا اپیل کوو چې اوس هم وخت شته راسئ دا مطالبه ومنئ که نه موږ د دې ویډیو د توسطه څه خپلو ټولو کارکنانو ته دا اپیل کوو چې فوري طور د ګورنر هاوس تر مخه ځان راورسوئ چې چیرې هم دې زموږ ملګري که په کورو کې دي که په بازار کې دي ټول چې دا میسیج اوري تاسو ټول د ګورنر هاوس تر مخ ځانونه راورسوئ. موږ د دې کورنۍ سره ولاړ یو او ورسره چې څومره هم سیاسي تنظیمونه دي د دوی سم دا اپیل کوو چې وروره راورسېږئ. که نن موږ خاموشه پاتې سولو سبا به بیا بله جنازه موږ ته راکوي. که بیا خاموشه پاتې سولو بیا به بله جنازه راکوي. نو موږ خاموشه قطعا نه پاتې کېږو. دلته راغلي یو دا غونډهګردي موږ د هېچ هغه دلته نه منو. دا دلته دا افراطفري دا بدماشاني د هېچا دلته نه منو. دا که پولیس والا دي که اف سی والا دي دوی چې دا وردی اچولې ده دا توپک چې ورسره دی او دی چې کومه تنخواه اخلي دا د دې عوام د دې ولسونو د ټکس څخه دلته دا پیسې ځي. دوی دلته د عوام د تحفظ دپاره دي دلته دا ذمواري د عوام د تحفظ دپاره ورکول سوې ده. دلته د بدماشي موږ د هېچ هغه نه ده منلې. موږ بدماشي دلته هغه د زورورو د جی ایچ کیو د جرنیلانو نه ده منلې. موږ هغو ته سر نه دی ټیټ کړی. بیا به دلته اوس پولیس والا بدماشي کوي. نو وروره بدماشي د هېچ هغه نه منو. پرامنه خلک یو پرامنه اوسو خو دا بدماشي د هېچ هغه نسو تسلیمولی. انصاف غواړو. سړی وژلی دی د دې سړي د قاتلانو خلاف به اف آی آر درج کیږي د دوی نوکریانې به ختمیږي پر دوی باندې به عدالتي فیصله راځي بیا موږ مطمئنه کیږو د دې ځایه ولاړیږو. که نه ملګري را روان دي دلته به بیا په زراو باندې هجوم وي او دا د دوی یاد وساتي کیدای سي بیا زموږ مطالبې بدلې هم سي. اوس وخت ستا زموږ مطالبه دا ده چې انصاف دې میلاو سي. اف آی آر غواړو د دې قاتلان دې ونیول سي. که چیرې دوی وخت په واخیستی بیا کیدای سي چې زموږ مطالبې بدلې سي. نو وخت شته فوري طور دې ځانونه راورسئ. موږ د لید سره ناست یو ټولو ملګرو ته دا ټول ځوانان چې راغلي دي د دوی څخه اپیل کوو ښه په پرامنه طریقه باندې اوسئ. دا د اعصابو جنګ دی. حوصلې به نه بایلئ. برداشت به کوئ. دلته ورته ناست یو که تر ساره ورته کښېنو هم در سره ناست یو که سبا ماښام در سره کښېنو هم در سره ناست یو. تر هغه ساعته نه ځو چې د دوی د کورنۍ خلک نه مطمئنه سوي او دغه زموږ شهید ورور ته انصاف نه میلاو سوی. ډېره مننه. کور مې ودان د ټولو څخه اپیل کوو چې د لې ښه په پرامنه توګه باندې کښېنئ ښه په ارامه باندې د لې ناست یو. انشاءالله که موږ اتفاق و احتیاط سره وکړئ انصاف به زموږ وي. دلته به بیا څوک هم بدماشي نسي کولی. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دا په کوټه ښار کې د پولیسو لخوا یو ځوان په حق رسېدلی دی په ډزو ویشتل شوی دی. تر اوسه پورې یې جست هم نه ور حواله کوي. خپله یې پولیس مطالبه وه چې موږ یې پټوو. نو له دغې سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوی د کورنۍ سره په حمایت کې په پرلط کې ګډون کړی دی او ویډیو په مخ شیر کړي تر څو نورو ملګرو ته هم اواز ورسېږي او سوشل میډیا خپل اواز د دې ځوان دپاره پورته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته د نصیب الله جسد پروت دی د کوټې په ښار کې. دا یو څه انجانه ښار نه دی چې دلته یا څوک مور نه لري یا څوک پلار نه لري. دلته چې دې درنې ته موږ راتلو پر دې لاره باندې هم د پولیس والا په اردو غږېدل خبرې یې کولې خو نه یې راپرېښولو پر دې لار راغلو. اوس هم بدماشي کوي. دا وردی چې د ده په غاړه ده نه دا وردی چې دی په کومه طریقه پیسې په ګټي نه دا د دې لپاره ده او نه دا وردی د بدماشۍ دپاره ده. دلته د هر کمزوري سړی ته چې ټوپک په لاس ورکې هغه له ځانه څخه و موږ ته بدماش جوړ کړی بیا هغه بیا پر موږ په ټول پښتانه باندې که اڅکزی دی که کاکړ دی که بیا دلته سید دی که ترین دی که دومړ دی که هر څوک دی پر هغه باندې بیا دلته هغه بادشاهي شروع کړې ده. د ایګل فورس په 100% کې ځوانان 15% صحیح خلک نسته پکې 95% خلک یې ټول نشیان دي. څوک د شپې په چرسو اخته دي څوک د شپې په شرابو اخته دي
څوک د شپې په آی سخته دي پر دې خبره باندې چا دوی نه دي راګرځولي، نه آی جي راګرځولي دي، نه ډي آی جي راګرځولي دي، نه دلته دا ناست چې ځان ته د دې ریاست چلوونکي وایي نه دې خلکو راګرځولي دي. بیا چې د شپې پر زورور باندې سیخ سي، بیا پر سینه لاس ورته کښېږدي، بیا چې د شپې تر ځان پر لوی توپکمار باندې سیخ سي، بیا لیار ورښیي چې راځه دلته. خو چې بیا زما او ستا غوندې یو د صحیح معنا د پاکستان د آئین مطابق ژوند کوونکو باندې سیخ سي، پر یو غریب باندې سیخ سي، هغه ته بیا سمه خبر نه کوي، بیا له ځانه بدماشان ورته جوړ کړي، بیا له ځانه غونډګان ورته جوړ کړي، بیا له ځانه حیوانان ورته جوړ کړي. د دې وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې موږ پښتانه کله هم پر داسې ځوانانو پر مرګونو باندې خپل قاتلان تر آخري داره پورې نه دي رسولي. په اسلام کې د قتل سزا څه شي ده؟ په آئین کې څه شي ده؟ د پاکستان په قانون کې څه شي ده؟ په پاکستان کې څه شي ده؟ او په پښتنو کې څه شي ده؟ د هغه مطابق سزا زموږ سره په دې ملک کې تر اوسه پورې هیڅوک زموږ کوم قاتل په دار موږ نه دی لیدلی. دلته په زرګونو ځوانان په دې کوټه کې شهیدان سول، دلته زموږ وروڼه زموږ د اکا زامن شهیدان سول، یو څوک موږ د هغو قاتل ونه لیدی چې د هغو قاتل په دار راټال سوی. وجه څه شي ده؟ چې موږ تاسو پښتانه غریب خلک یو، د مزدورکاره خلک یو، له چا سره تر اوسه پورې بد نه دي کړي، نه بیا نیت شته، خو لیکن له موږ سره هر وخت داسې عمل په بار باندې په دې وجه کوي چې موږ تاسو ورته مات یو. خواست هم دغه دی، علم دغه ده. موږ دا چې راغلي ځوانان یو، نور ملګري هم راځي. دلته زموږ سره د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر او مرکزي ملګري را سره دي. دا به ټول دلې ناست یو تر هغو پورې. دا زموږ ورور دی، له دې سره به پی ټي ایم تر اخره ورځې پورې ولاړ وي چې تر کومې ورځې پورې د ده کور والا مطمئنه نه ول او ده ته حق نه وی میلاو سوی او دا قاتلان په سزا نه ورسېدلي، تر هغو پورې به د پی ټي ایم هر کارکون، هر ملګری دا د خپل ورور په رنګ سمري او دلته به راځي. له دې څخه دا د ده ورور مشر ورور چې بیماره دی، د هسپتال پر کټ باندې پروت دی، هغه پر څنګ ورسره ناست دی. خو ده ته موږ دا ډاډ ورکوو چې موږ به انشاءالله دلته دا ستا وروڼه وي، دا به حاضر وي در سره. خو د پاکستان و دې دننه ناستو واکدارانو ته، و دې دننه ناستو زورورو ته دا خبره کوو، دا ورته وایو چې په پاکستان کې پر قتل باندې ناجایزه نور څه شي وي چې ته زه دلته ناست یم، دلته که څوک خبره کوي هر څه وایي یا هغه غلط دی یا غلط دی یا غلط دی. صحیح ده، ستا به د پارټۍ مسله وي، ستا به د حکومت مسله وي، ستا به د بل څه مسله وي. دا سړی نن تاسو راته وایسته چې دا سړی غلط دی که صحیح دی چې دا مړ دی. دې سړي ستا د پولیس پر والا باندې فایرنګ کړی دی، دې سړي ستا د پولیس والا وژلی دی، دې سړي د کوټې ښار ته بارود را دننه کړي دي، دې سړي په دې ښار کې غلا کړې ده، دې سړي دلته په دې ښار کې قتل کړی دی. نه دی کړی که نه دی کړی؟ په پښتو کې هم ما درته وویلې چې دا قتل بدله څه شي ده؟ هغه زموږ تاسو خپل دستور دی. که د پاکستان په آئین کې سي هغه هم دا دی، که په اسلام کې سي هغه هم دا دی. اوس که څوک ځان ته مسلمان وایي یا دلته پر دې څوکۍ باندې ناست وي یا د دې ښار یا د دې صوبې حکمران ځان ته وایي، حکومت چلوونکي ځان ته وایي، هغه دې و دې ځوان ته انصاف ورکړي. که ځان ته مسلمانان وایي دې ته د انصاف ورکړي، که ځان ته پاکستانیان وایي بیا د دې ته انصاف ورکړي، که ځان ته پښتانه وایي بیا د دې ځوان ته انصاف ورکړي. داسې دلته میندې د پردیو کارتوسو دپاره بچي نه راوړي. دلته موږ میندو د یو بلوڅ او د یو پنجابي د کارتوس او د 50 روپو دپاره نه یو زېږولي. دلته موږ پلار پر موږ باندې پلرونو د پردیو کارتوسانو دپاره
خپلې ژیرې په بار او په مزدوریو کې نه دي سپینې کړي چې ته به راځې دا تیار په کارتوس به ماولې او په خپله به د پولیس وردۍ په غاړه او پر ځان باندې به دلته د ډېر لوی بدماش خیال له دې سوچ څخه پکار دی چې دلته له دې غلط فهمۍ څخه پکار دی چې د دې شار که ځان ته هر څوري زورور وایي هغه دې ووځي له دې خیاله څخه او دلته که بیا هم د چا دا خیال وي چې دلته 100 کسان ناست دي یا دلته 1.5 کسان ناست دي دوی به پر دې باندې لاټي چارج کوي یا به وي یا به وړي له دې خامخیالۍ څخه د هم بیا ووځي و دې سړي ته به انصاف په هر حال کې ورکوي که د اګر د کوټه اور اخیم دا 25 ځوانان دا د هر څه بس دي دلته به اوس ملګري نور راځي او نور به راځي دلته به و دې نصیب الله ځوان ته حق میلاوږي انصاف به میلاوږي او دلته له ملګرو څخه دغه هیله ده او دغه خواست دی چې ټول ډېر منظمه کښېنئ یوه مسله به هم نه وي یخ دی تربیې کو د یو ورور سره د یو مظلوم سره د درېدلو خبره ده په دې باندې د هر چا سر نه خلاصیږي په دې باندې د بزدلانو سر نه خلاصیږي په دې باندې چې دلته څوک اسلام او پښتو او پښتونولي پیژني په دې بیا د هغو سر خلاصیږي او هغه به و دې ځوان ته بیا انصاف هم اخلي چې هر څومره زورور وي هر څومره په سر کې شکر ولاړ وي یا هر څومره ځان ته زورور وایي هغه به بیا و دې ځوان ته انصاف ورکوي او دا ځوان به موږ تاسو تر هغو پورې نه اخلو چې تر څو پورې موږ دې ته انصاف نه وی ورکړی نو دلته به ډېر په منظمه طریقه کښېنو دلته به هر څوک راځي دا پرلت به خرابوي یا به بدنظمي جوړوي موږ تاسو په کار دی چې دلته هر څوک ملګري راځي په احترام سره یې کښېنوو او ښه په ویاړ په ډاډ باندې موږ تاسو پر دې ځای باندې کښېنو هر څوک چې راځي خبرې له راځي دي خبره دلته له موږ سره کوي زموږ چې کومه مطالبات یې هغه موږ ورته لیکلي هم دي ملګرو ورکړي هم دي که یې ومنله شاله شه که نه ومنله موږ ناست یو دوی د خپل کار کوي موږ هم دا پر دې چوک ناست یو دا به سبا هم بند بل سبا هم بند بل سبا هم بند بیا نو ستاسو نور وخت نه اخلم ډېره مننه بس چې دا صرف دا شی وي چې سره ډاډه یو او دلته آرام سره ناست یو بدنظمي نه کړو جوړه مننه السلام علیکم متاثره فیملی له خوا زموږ دلته راوړو فرق دا سیټ کښېنئ خو د عزیزان ملګرو کښېنئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېر تقریرات مې کړي دي ډېرې خبرې مې کړي دي تر ننه تاریخه پورې سیاست کې مې وخت را تېر کړی دی خو تر ننه پورې په لاش یا په مړي برسره مې تقریر نه دی کړی خو نن مجبوره سولم وختي مې دلته ډېرې مړي پراته ول ډېر خلک راغلي دي موږ به دلته ورسره ناست ولو خو البته زړه مې نسي کولی چې په مړي باندې سړی وژغېږي یا سیاست وکړي یا خبرې وکړي یا بله وکړي یا بله وکړي البته د دې کوټې ولس څخه دا یو درخواست کوم او که زه تاسو په اجازه پښتانه خو یو خو په دې وطن کې دا خلک وایي اردو چې د زموږ قومي زبان دی زه به په دا اردو کې دا خلکو ته یو څه خبرې ور یادې کړم که ستاسو اجازه وي آج یہ جو لاش پڑی ہے یہ لاش صرف نصیب اللہ کی نہیں ہے یہ لاش اگر کوئی بولتا ہے کہ پشتون قوم کی ہے تو یہ غلط بیانی ہے یہ لاش آج آپ کے آئین کی ہے یہ لاش آج آپ کے قانون کی ہے یہ لاش آج آپ کے پاکستان کی ہے اور کیوں ہے یہ سوال آپ پہ بنتا ہے آپ کے قانون کو آپ نہیں مانتے ہو آپ کے اصولوں کو آپ نہیں مانتے ہو पुलिस को बनाने के लिए या पुलिस जिस चीज के लिए बनाई गई है वो हमारे तहफ्फुज के लिए बनाई गई है अगर पुलिस के पास फायरिंग की ऑर्डर है तो वो दिखा दें कि हमारे पास ये ऑर्डर है हम यहाँ पे बैठने का हमारा क्या जवाब बनता है आप कहते हैं कि ये बंदा चोर था बड़ी अफसोस की बात है कि जब जिंदा था तब चोर नहीं था अब जब शहीद हो गया था आपने चोर बना दिया उसको क्योंकि आप अपने इन काले दंदों को आप अपने इन नाअहल लोगों को आप अपने इन जाली डिग्री वालों को जिनको आपने आज हमारे ओहदों पे बिठाया हुआ है वो आज हमारे खून से वो आज हमारे अपने एक एहसास से खेल रहे हैं और उनको इसमें कोई फर्क नहीं है कि ये बंदा गलती से मरा ये बंदा जानबूझ के मरा उनको अपने डिपार्टमेंट को सिक्योर करना है
लेकिन इस डिपार्टमेंट के इन लोगों को मैं कहता हूं कि आप में से भी पश्तून हो, आप भी बलोच हैं, आप भी सिंधी हैं, आप भी पंजाबी हैं, आप भी सराइकी हैं। इस मुल्क में किसके साथ जुल्म नहीं हुआ है? इस मुल्क में एक कौम बता दे, एक नस्ल बता दे जिसको बख्शा गया हो। यार मैं इन पुलिस वालों से आज कहता हूं कि यार आप इसको थोड़ा सा तो होश कर लें। क्या इस मुल्क में पुलिस वालों को कत्ल नहीं किया? मैं ज़ियारत का वाकया करता हूं, आपको पिछले साल हुआ है, 3 पुलिस वालों को शहीद किया है। यहाँ पे पुलिस वालों को शहीद किया जाता है, यहाँ पे ये जो FC वालों को शहीद किया जाता है। हम तो आम लोग हैं, हमारे तो खून की कोई कदर ही नहीं है। आप अपने खून की कदर डालें। आज मैं मर रहा हूं, कल आप पे बंदूक आएगी। आज आप हमारे शहरों में हमारे लोगों को एक ऐसे एहसास में डाला हुआ है कि हम अगर दूर से पुलिस को देखते हैं हमें खौफ आ जाता है। आप इस खौफ को खत्म करना पड़ेगा। आपको इस भाई को जो बैठा हुआ है मरीजी की हालत में, आपको इससे नजरें मिलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आप आके यहाँ पे दलाइल दे रहे हैं कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। यार पुलिस में, कानून में एक चीज है कि आप आए, इनका असल झूठा केस है, आप केस ले लें, आप इनको कहें कि ठीक है आपका FIR हो गया, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो निकला मुजरिम तो मुजरिम, अगर वो शहीद निकला तो आपके बंदे को गिरफ्तार कर लो। बहुत सिंपल सा मसला है। आप इसको इतना हाईलाइट क्यों करते हो? आज काकड़ साहब आप कहां पे हो? आज सरफराज बुख्ती साहब आज आप कहां पे हो? आज सूबाई हमारे नुमाइंदगान जो है ना, आज आप कहां पे हैं? आपको तो सेलेक्ट भी किया गया है, आपके अच्छे लोगों ने जो आपको अच्छा समझते थे। पहले तो हम वोट दे के हम पागल थे ना, कि हम जो लोगों को वोट देते थे आप कहते थे आपके बंदे, आपने इनको वोट लाया है। हम इन लोगों को तो हमने वोट नहीं दिया। रियासत आज आप इनको भेजना चाहिए, इस रियासत को। अगर यही सिलसिला जारी रहा, आज यहाँ पे मैं अपनी सियासत में बहुत जज्बाती बातें कर सकता हूँ, इनको बहुत उकसा सकता हूँ। आज मैं पहले बार कह चुका हूँ, यहाँ पे बलोचों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, और यहाँ पे मैं बार कहा कि आपके अपने डिपार्टमेंटों के साथ क्या हो रहा है। खुदारा आप अवाम बन जाएं, आप अपने अवाम का एहसास अपने अंदर ले आए। हमने मिलकर इस वतन को बनाया हुआ है। मुसीबत यह है, एक फलसफी ने कहा है कि जब जमीन पे पानी गिरता है तो कीचड़ बन जाता है, मगर जिस जमीन पे खून गिरता है वो वतन बनता है। हम वतन अभी तक क्यों नहीं बना पाए? आज तक हम गुलाम क्यों हैं? और हम गुलाम ना अमेरिका के हैं, ना इसराइल के हैं, ना किसी और मुल्क के। हम गुलाम अपने डिपार्टमेंटों के हैं। ये डिपार्टमेंट अपने किसी करप्ट अफसर का गुलाम है। ये आपको सिंपली से इस पूरी केस का जो मेरा अंदाजा है वो बताता हूं कि अगर इस सिपाही को गिरफ्तार किया जाएगा तो सिपाही को भी आर्डर देने वाला कोई ऊपर वाला होगा, वो ऊपर वाले से भी ऊपर वाला होगा। अगर आज ये सिपाही गिरफ्तार होता है तो ये पूरा चेन इनका सामने मंजर आम पे आ जाएगा। ये अपने उस चेन को बचाने के लिए आज ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फलां का चोर था, फलां ने फायरिंग की। आप अपने अंदर गलत बयानियां कर रहे हैं। आप अपने FIR को देख लें, आपके FIR में 10-20 पे उसका चोरी हो जाता है मोटरसाइकिल, 10-25 पे आप FIR कर लेते हो, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो, फिर बाद में बयान देते हो कि हमने उसको जाए वक्फा पे मारा है। आप अपने आज इस पुलिस वालों से मेरा सवाल है, यार आप अपने अंदर इन भेड़ियों को पहचान लें जिसने आपको बदनाम किया हुआ है। आप अपने अंदर इस भेड़ियों को सामने लाए, हमारे हाथ में दे दे। अगर आप उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे जमा होते हैं, आज ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम गर्मियां बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने लाश के साथ बैठे हुए हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं आपके साथ जो दीगर मुल्कों में इनकलाबियों ने किया। आज हम भी अपने हाथ में डंडे ला सकते थे, आज हम भी आप पे पत्थरबाजी कर सकते थे, आज हम भी आपके उस थाने में घुस के आपके उसके से चौक निकाल सकते थे, मगर हमने नहीं किया। पश्तून कौम को दहशतगर्द कहा जाता है, बलोच कौम को दहशतगर्द कहा जाता है, मगर मैं बार कहता हूं कि अमन इस वतन में अमन हमने लाया है। आज भी आप परलत में जाके देखें, चमन में एहतजाज बैठा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसके बॉर्डर को निकाल सकते हैं। ये भाई अगर अभी हमें हुक्म दे, हम उस थाने में भी घुस सकते हैं, मगर नहीं, हमें आपसे प्यार है, आप हमसे प्यार करें। पुलिस का लफ्जन सबको पता होगा, पुलिस का अंग्रेजी में जो POLICE है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप हमारे इमरजेंसी के लिए हमारे भाई हैं। आपको मेरे वालिद की तनख्वाह से आपके लिए टैक्स दिया जाता है, मगर आप ये तो शहादत इधर तक आपने अपने में पहुंचा दिया। आप हमारे जवानों को दिन दिहाड़े थप्पड़ मारते रहते हैं, हम खामोश रहे। आप हमारे जवानों को दिन दिहाड़े कान पकड़ो करवाते थे, हम खामोश रहते थे।
آپ ہمارے جوانوں کے ساتھ ہر وہ ناروا سلوک کرتے تھے، مگر آج اس لاش کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پشتوں میں مثال ہے، مڑ مکا مڑانا میں روا، اگر آپ نے مارا ہے تسلیم کرو کہ آپ قاتل ہو، آپ اس کو چور کیوں ثابت کر رہے ہو؟ آج میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہے وہ چور، اگر وہ چور بھی ہے، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ چور ہے، لیکن آپ ثابت کرو، آپ کیس لڑاؤ، آپ آگے آؤ، پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن دو، اس احتجاج کو پروٹیکشن دو۔ آپ آتے ہیں ہمارے پاس، ان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو FIR کراس لیں گے، ہم فلانکا لیں گے، ہم ڈمکڑانا لیں گے۔ ہمارے ساتھ وکیل بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہم سے بہتر آپ قانون جانتے ہیں، آپ ہم سے بہتر قانون جانتے ہیں۔ خدا را اس لاش کو آخری لاش بنا دے۔ پشتونوں نے بہت لاشیں دیکھی ہیں، بلوچوں نے بہت لاشیں دیکھی ہیں، اس سرزمین بلوچستان نے بہت لاشیں دیکھی ہے، اس چوک نے بھی بہت لاشیں دیکھی ہیں، مگر آپ یقین مانیں ہمیں اب بھی انصاف کی امید نہیں ہے۔ ہم جو یہ کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے دل کا بڑاس نکال رہے ہیں۔ آپ یقین مانو میں نہ ان کی کسی قوم میں ہوں، نہ ان کے نسل سے ہوں، میں صرف اور صرف یہاں سے گزر رہا تھا، انسانیت کا جنازہ دیکھا اور انسانیت کے جنازے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ پوری انسانیت کا جنازہ ہے۔ آپ فلسطین کے لیے نکلتے ہیں، آپ کشمیر کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنے وطن کے لیے کب نکلیں گے؟ میں نے کہا جس وطن خون بنتا ہے اب اس کو وطن کب بنائیں گے؟ یہ جو بیڑیے ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ان بیڑیوں کو پہچاننا یہ آپ اور ہمارا مل کے کام ہوگا۔ ان بیڑیوں کو منظر عام پہ لانا یہ ہمارے اور آپ کا مل کا کام ہوگا۔ اگر اس کو چوک پہ مارا ہے، جس چوک پہ ہم آپ شکر کریں کہ ہمارا ڈیمانڈ وہ نہیں ہے کہ اسی چوک پہ اس سپاہی کو یا اس ذمہ دار کو لٹکایا جائے، ہمیں اس دن پہ مجبور نہ کریں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کرتا ہوں، میرے پارٹی میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے۔ یہاں پہ میں مختلف لوگوں سے مختلف باروں میں بحث کرتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے اس قتل میں، تم ہمارے اس استحصال میں، تم ہمارے اس گند میں ان کے ساتھ شامل ہو، لیکن میں کہتا ہوں نہیں۔ پشتون ہمیشہ سے قبائلی رہا ہے، پشتون نے یہ جنگیں آج سے نہیں، آپ افغانستان کی ایک مثال دیکھ لیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ کے سپر پاور جس کے ساتھ آپ وہاں پہ گھٹنے جھکے کرتے گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھٹنوں پہ آ گئے۔ دوستو انڈیوالانو خبر دا چې دا مړی سنن پروت دی راته، دا زموږ د ګردو مړی دی، البته دا خلک چې راځي درته زه بیا ورخواست کوم چې دلته به موږ دې ته د سیاسي رخ نه ورکوو، دا مړی زما د علاقې دی، دلته د علاقایي رخ ورکوي، دلته به بلوڅ هم راسره کښېني، د هغه حق دی، ولې زه د ده په وطن کې اوسېږم، دی زما په وطن کې اوسېږي، موږ سره ورونه یو، سره همسایهګان یو، دلته به دا نور قومونه موږ راغواړو۔ دا خالي د پښتون نوم مه ورکوئ، خدای له وګورئ، رسول له وګورئ، د پښتون نوم مه ورکوئ، زه درته وایم د مسلمانۍ نوم لا مه ورکوئ، د انسانیت نوم ورکوئ، چې دا د انسان لاش پروت دی، د انسانیت دپاره راووځئ۔ په قسم د به ای ولسه، په قسم د به لس واره خطا کړي یو، دغه رنګه احتجاجونه مې تر ده ډېر سخت کړي دي، سل ورځې مې تېرې کړي دي په دا یخ باندې، په قسم دی کې کړي دي، یو شی نه دی راوتلی۔ نن به خاص د دې خلکو سره دغه سوال کوو چې آیا واقعي موږ د دې وطن خلک سمارئ که نه سمارئ؟ دلته به ای زموږ د شناخت مسله ده، ای زموږ د وطن مسله ده، ای زموږ د مځکې مسله ده، دا مځکه به په منو، دا وطن به په منو، دا شناخت به منو۔ دی تر اوسه پورې کله ځوان څه خبره یاده کړه چې مهاجر په نامه ما تا 40 کاله زه وایستولم، په دا کې څونه خلک ذلیله کړل، زما مندې، زما خوندې، زما ماشومان، زما یتیمان په دا یخ کې په دا روډو پراته ول، ما ورته کتل، تاسو ورته کتل، یو څوک نه راووته لاس، هر سړي بیا رااخیستې ده، دا بیره به تر څو پورې په زړو کې ساتو؟ راووځئ، دا یره ماته کوي، سبا به دا ورونه، نن خدای دی، سبا به بل یو وي، بل ورځ به بل یو وي، بل ورځ به بل یو وي، دا سیستم سره راووځئ، دا سیستم چیلنج کوي، دا خلک چیلنج کوي، دا ډپارټمنټ چیلنج کوي، نور خبرې نسم کولی، خبرې مې دونه زده دي، دونه خبرې راځي، په قسم دی چې هغه خبرې درته کولی سم، ما درته وویل چې دونه به مجازباتي کړم چې اوس به پټرول بم راواخو او به دا پولیس والا به څه، خو نه غواړو دا شی. موږ پښتانه د امن پیروکاران یو، موږ باچا خان بابا رنګه سړی لرلی دی، موږ خوشحال خان رنګه سړی لرلی دی، موږ د عثمان کاکړ رنګه سړی لرلی دی، موږ د رحمان بابا رنګه سړی لرلی دی. آخري موږ په دا ځان وپېژنو، موږ باچا خان د انسانیت پیروکار وو،
هغه د پښتونوالي خبره نه کوله، هغه د انسانانو خبره کوله. نن تاسو ته هم وایم چې د انسانیت دپاره دلته راسئ، نور د یوه شي دپاره مه راځئ. دلته د انسان نوم ورکئ، که انسان نوم مې ورکئ ګرده دنیا. نن زه له تاسو له دې ویډیو له دغه څخه زه د پاکستان له قانونو څخه درخواست کوم چې آیا د دې څخه آخري وار جوړ کړئ، که نسو جوړ دا را روان وار په وار زما وینه نوره ګرمیږي. قسم د کومې دونه جذباتي خبرې کړي مخکې، نن به آخري را روان ټیم زه تر دې هم ناسختې خبرې درته وکړم. په قسم ده به زه درته وایم چې زه به ډبر هم در باندې راخم، که مې وسو توپک به هم راخم، که مې وسو لرګی به هم راخم، که مې وسو ځان هم وړاوم. آخري څه به کوم؟ تا زه له تعلیمه محرومه کړی یم، تا زه له کاروباره محرومه کړی یم، تا زه له بل شي محرومه کړی یم. دغه ژوند ته مې هم نه لکې دغه رنګه کار را باندې کوې. په چوک باندې دې ودرولم، ودې وللم، وای غلو نو خو سبا موږ هم غله کېږو. یو تاسو دا خواست کوم بیرته چې دې ته د انسان نوم ورکئ، د انسانیت نوم ورکئ، غیر سیاسي درنه ځینې جوړه کړئ، د دا سړي دپاره جوړه کړئ، دا مریض چې راته ناست دی د ده دپاره جوړه کړئ. هغه خو مړ سو، هغه خو خدای خپل ځای ته ورسولی، خو د دا ورور ته یې کښېنئ چې دا ورور یې په زړه کې هغه شی پیش کړي چې واقعي زه په یو وطن کې اوسېږم او دا وطن زموږ دی. له دا وینې چې مسونه بهولي دي آخري به موږ دا وطن ځینې جوړوو. زموږ نیکهګانو او د ځوانانو چې کوم قربانیان یې ورکړي دي انشاءالله دا به ضایع نه ځي. ډېر کور ودانۍ مننه. دا کورنۍ کس دی بل دا واقعیت درته بیان کړي چې دا کیسه اصل کې وڅه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا پرلط کې ناس دوستان او کم ملګري کم د علاقې خلک مشران موږ د دې کور وداني وایي چې دوی راله زموږ په دا غم کې زموږ سره شرکت وکړي. په دا رډ زون باندې پرته دا جنازه زما د اکا د زوی د نصیب الله ده چې د پولیس د غونډګانو د خوا شهید کول شو. په 18 تاریخ نصیب الله خپل د کوره ماخستن په 9 بجې راوځي، دا د پولیس غونډګان په روډ کې ورته ولاړ لاس ورکوي او بیا سټیټ فایر پکوي او دی شهیدوي. 10 ورځې ما بعد د شهید نصیب الله د واده تیاریانې موږ کړې وې چې موږ واده ته واده ورکوئ. دا پوښتنه د هغه خور سره وکړئ، دا پوښتنه د هغه مور سره وکړئ، دا پوښتنه د هغه لور سره وکړئ چې په دوی څه تېرېږي او د دوی کم بربریت کم ظلم چې وکړي او د ظلم سربیره بیا چې دوی کم درواغ ویل، په کومه درواغ چې دوی دا خبره پټول، په کومه درواغ چې دوی دا معامله پټول، هغه د دوی دغه درواغ ناکامه سوه، د دوی دغه درواغ وجې ته نه ورسېدل. په 18 تاریخ دا سړی شهیدوي، په 19 تاریخ د ده ورور ته ټلیفون راکوي چې ته راسه ستا ورور اکسیډنټ کړی دی، ستا ورور په هسپتال کې دی. بیا چې دی ورځي په هسپتال کې دوی ورته وایي ایس ایچ او ورته وایي چې دا اکسیډنټ واقع نه ده، دا زموږ د پولیس والا سره غلطي وسوله چې دغه هلک ګولۍ ولګېده، د هلک شهید شولو. بیا د هغه بابا د دوی راځي هسپتال ته، په هسپتال کې مردخانې ته ځي چې په هغه کې د نصیب الله شهید لاش پروت و چې بیا دوی پېژندلی دی. بیا د هغه بابا د دوی د پولیس دا ډیمانډ کوي چې زموږ اف آی آر دې کارډ شي چې کوم کسانو کوم پولیس والا چې دا ظلم کړی دی دا دې سسپینډ شي، د دې خلاف دې کاروایي وشي. لیکن زموږ دا بې حسه پولیس، دا بې حسه انتظامیه چې ناسته ده د دې خلک پر ضد دي او دا خبره نه تسلیموي، نه زموږ سره اف آی آر تسلیموي، نه زموږ اف آی آر راکاټوي، زموږ سره ظلم کوي. لیکن دا خبره د دوی په خوږو واوري. موږ په دغه ځای باندې ناست یو، د دا ځای موږ نه ولاړېږو، دوی دې موږ کمزوري نه بولي. انشاءالله په دا احتجاج کې زموږ سره د کوټې ټول قومونه د پښتانه قام را سره دي، په دې کې زموږ سره بلوڅ را سره دي، پښتانه را سره دي، ټول قومونه را سره دي. او موږ د خپل احتجاج جاري لیکو چې د څو پورې دوی را نه سي، زموږ خبره ونه مني، زموږ سره مجلس ونه کړي، زموږ اف آی آر کارټ نه سي، د هغه ساده پورې موږ پر دا ځای باندې ناست یو، د دا ځایه نه ولاړېږو. او زموږ اوس ډېره سمپله مطالبه ده چې زموږ اف آی آر دې کارټ سي، چې څومره بیا وخت تېرېږي بیا هغونه ورته سختوو، بیا یوه خبره هم نه ورسره منو. نو زموږ سره ظلم سوی دی، موږ د دې خلکو ډېره شکریه بیانوو، ډېره مهرباني ادا کوو چې دا خلک موږ له راله. انشاءالله نور خلک به هم راځي، نور خلک به هم راځي انشاءالله تعالی. که یوه ورځ لګېږي، که 10 ورځې لګېږي، که میاشت لګېږي، دا د شهید نصیب الله میت به په دغه ځای پروت وي او موږ به خپل احتجاج جاري ساتو چې د څو پورې زموږ اف آی آر نه وي سوی، زموږ دا جایزه مطالبه نه وي تسلیم سوې.
نو زه د ټولو میډیا د والا شکریا ادا کوم، خاص کر چې میډیا والا راله او زموږ خبره یې وچلوله، زموږ سره یې تعاون وکړي. د دا ناستو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې زموږ په دا غم کې شریک شوله او زموږ سره شرکت وکړي. نو زموږ د هغه مطالبه ده، زموږ په دا مطالبې باید چې عمل وشي او په دا مطالبه موږ ولاړې د دې مطالبې سره موږ په یوه خوا هم موږ وسلام ستې ډېر مهرباني. د یوې خبرې بل وضاحت غواړم چې وزیر اطلاعات جان اچکزي دا خبره کړې ده چې زه ورغلم د دې مطالبات حل شوې، دا درنه ختمه شوه. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. موږ ناست خپل پر ځای زموږ درنه جاری ده. ایسا ہے کہ اردو کی شہادت بس اردو کی خپل خبره وکړه. نہیں یہ بھائی بات اردو بھی بول سکتے ہیں بھائی وہی باتیں اردو میں ساری کریں. جان اچکزئی نے کہا اکثر نیوز چینلز پہ یہ خبر چل رہا ہے کہ جان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم ریڈ زون پہ گئے تھے، ان کے لوائقین سے ملا تھا. میں خود نصیب اللہ کا لوائقین میں سے ہوں. میرا بھتیجا ہے نصیب اللہ جسے پولیس والوں نے شہید کیا. جان اچکزئی کہہ رہا ہے کہ میں گیا وہاں پہ میں نے ان کا مطالبات حل کر دیا، یہ لوگ چلے گئے، ہماری کوئی مطالبات حل نہیں ہوا ہے. جان اچکزئی نے ہمارے کسی مطالبات پہ کوئی عمل نہیں کیا ہوا ہے. ہم ابھی بھی ریڈ زون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ایف آئی آر کا مطالبات کر رہے ہیں. ہمارا ایف آئی آر جب تک نہیں کاٹا جاتا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ریڈ زون پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. ہم کدھر بھی نہیں جائیں گے، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے، آج رات، کل صبح، کل شام، 1 مہینہ بھی لگتا ہے، ہم لوگ اسی ریڈ زون پہ موجود رہیں گے. جب تک ان ظالموں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگا ہم کدھر بھی نہیں جائیں گے. یہ بالکل سراسر غلط ہے جو جان اچکزئی کی نیوز پہ چل رہی ہے. والسلام. Finish.